افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات ترسره کړي دي. هلمند کې څنګه د طالبانو د سري قطعي قومندان وژلی دی، تازه یې نور کومو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي، جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. هلمند کې د طالبانو د سري قطعي قومندان په ګډون 14 غړي وژل شوي دي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه بولان سیمه او ناوې ولسوالۍ عینک سیمه کې ترهګرو طالبانو پټنځایونه په نښه کړل، چې په پایله کې د ترهګرو طالبانو د سري قطعي یو مهم قومندان ملا خان محمد په ګډون د یاد قطعي 14 غړي ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، کندهار، فاریاب، نیمروز، بدخشان او تخار ولایتونو کې 80 طالبان وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 19 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو، کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو د وروزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی، چې په پایله کې 7 طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د غزني په ګیران ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 18 طالبان وژلي او 25 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو 12 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو، کشف کړي او شنډ کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.